تاسو ته پته شته چې دا غیبت څه ته وایي دا پیژنئ؟ نو قالو صحابه کرام ورته وی الله ورسوله اعلم، الله او د الله رسول په ښه پوهیږي چې غیبت څه ته وایي. الله او د الله رسول ښه پیژني چې غیبت څه ته وایي. مونږ ورته لا علمي اختیار کړ چې الله او د الله رسول پیژني. نبی کریم صلی الله علیه وسلم راتو فرمایل ذکرو کا اخاک بما یکرهو، ذکرو کا اخاک بما یکرهو، د خپل رور مسلمان ذکر او دا غیات په دسی طریقه کول چې کله هغه ته پته ولګي نو هغه دا بد ګڼي چې دا د ښه نه دي ویلي وي، دې ته غیبت وایي. د یو مسلمان رور دسی خبره کول چې کله هغه خبر شي او هغه بد ګڼي چې دا د دسی ما باره کې نه وی ویلې نو ښه به وه، وی دې ته غیبت وایي. صحابي تینا اپله باندې تپوسو کو لږ په اپله لاړ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي وی دا دی چې د مسلمان رور باره کې سوی کدا په دې مسلمان رور کې موجودی نو دا بم غیبتی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل وی دا دی چې سوی او دا په مسلمان رور کې موجودی نو غیبت دغه ته وی. کدی مسلمان رور کی نو د اوی نو دی ته بیا بهتان وی او دا د غیبت نه زیات ګناه ده. بیا غیبت ویم دیتا چې ته د هغه دسی خبرو کې چې پاغه کې خو هغه بد ګڼي چې دا خبره ما باره کې نه وی کړي او چې نه یو وی کې نو دی ته بیا بهتان وای او دا د غیبت نه بیا زیات ګناه ده چې کله دا ته د یو بنده باره کې ذکر کې دا ډیره ګناه ده بیا د غیبت. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی وی ما د بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بارکی معمولی غنتی خبر وکړل، معمولی خبره چې دا د قد نه لګ مندرې د چیته ده، معمولی خبره مې وکړل. دا څومره معمولی خبره ده چې سړی وي پلانې سړی د قد نه چیت دی لګ مندرې دی چیت لګي وی ما صرف معمولی غندی خبره وکړله. وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم راتو فرمایل چې بی بی عائشی دسی خبره دی وکړله کدا کلمه ستا چا دریاب ته ارتا وکړه نوی د دریاب ټولی اوبه به ترخی کې دومره سخته کلمه دا دومره سخته کلمه ده ښه. د چا باره کې دا ویل چې دی چیت دی او دی دنګ دی او دی لڼ دی او دی اوږد دی. مونږ خو سړی په لاره تیر شي هغه غریب بیا د ځان نه خبر نه یو بیا په هغه پسې یو لویه پرپړه جوړه شوي هغه غریب د ځان نه نه خبر. غیبت دقې ته وایي ښه د مسلمان رور یوه داسې خبره کول چې هغه پې بد ګڼي چې دا د نه وی کړی نو ښه به وه هغه کې موجود وي دې ته غیبت وایي. دا ډیره لویه ګناه ده. تاسو به روایاتو کې کتلی ماعز اسلمی رضی الله تعالی عنه دا یو صحابیو د نه زنا وشوله دی خپل راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته اقرار د زنا وکړو او دی شادي شوده نو خپل د زنا اقرار وکړو چې ما نه زنا شوې ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په د رجم حکم وورو وی دی رجم کوي سنگساری کوي د اسلام حکم دی. غیب دین یریدل وی که دنیا کې ځان پټ پاتې کم خدا آخرت ډیر لویا تاوان دی نو خیر دی که دنیا کې پما رجم جاری شي نو خیر دی د الله حکم برا باندې جاری شي خو آخرت ته خو به صفا لاړ شم. مونږ وایو دنیا کې دی پټ پاتې شم نو په آخرت کې به بیا راکاږو مړه. نو د خپل د زنا اقرار په ځان وکړو ماعز اسلمی رضی الله تعالی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حکم وکوي دی رجم کوي بس په ګټو باندې ویشتو رجم شو وفات شو. یو دوه کسانو د هغه باره کې خبرې وکړلې صحابه کرام هغه باره کې خبرې وکړلې وی دی د سپي په شان دې ځای کې مړ شو نه داسې کلمات وي چې لکه ډېر په بد مرګ باندې مړ شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم واورېدلې چې لږ مخکې لاړ نبی علیہ السلام دواړو ته وی دواړه راشئ راکوش شئ. هغې دوو کسو ته وي چا چې هغې باره کې خبرې کړې وي وی راکوش شئ
وی مونږ ته څه وایي د الله حبیبه؟ وی د یوه مرداره پرته ده، وی دا دواړه وخورئ، دا مرداره ده، وی راکوز شئ دا وخورئ. یوه مرداره پرته وه. وی د الله حبیبه مونږ به دا مرداره څنګه خورو؟ مردار خر پروت و. وی دا به مونږ څه خورو؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل وی دا تاسو چې اوس کمې خبرې وکړلې د ماعز اسلمي رضی الله تعالی عنه بارکې، وی هغه د دې نه ډېرې ناکاره وي چې تاسو دا مرداره وخورئ، شابه دا وخورئ، هغه د دې نه ډېرې زخرینه وي. دومره بد هم وکړل لکه د مردارې نم زیات خراب کارو. بیا یې ورته وی تاسو خبر یې ماعز اسلمي رضی الله تعالی عنه وی لګیا دی د جنت په نهرونو کې لامبو وخی وي، د جنت په نهرونو کې خوپی وخی د جنت په نهرونو کې لګیا دی. هغه خو توبه ویستله، رجم پې جاری شو، خو الله د آخرت په اعتبار سره لوی مقام ورکو. تاسو ولې د هغه باره کې داسې خبرې کوئ؟ اخو قیامت د قیامت په ورځ به رب العالمین وی مونږ تلې د انصاف ولګو، هر سړی ته به خپل حق میلاویږي او یوه تله به لګېدلي. وندوع الموازین القسط، وبه لګو مونږ تلې د انصاف. داسې ورځ را روانه ده چې دود پانی پانی، اوبه به اوبه شي او پی به پی شي. صفا ستره یو عدالت د الله را روان دی او هغې ته به زمونږ پیشي کیږي. هر عمل چې کو خدا خبره یاد ساتو چې یوې تلې ته به مخامخ کېږم، هغې تلې کې به مې دا هر څه دی او یو طول به مې کېږي او د هغې تلې نه به تېرېږم. او داسې تله ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بی بی عایشې رضی الله تعالی عنها ته فرمایي وی د تلې په خوا کې به ما ته بیا ته نه یاده. هغه ځای داسې دی چې هغې کې به یو بنده ته بل بنده نه یاد. هر سړی به دې فکر کوي چې زما د طول به څه کېږي. الله خپله وی وندوع الموازین القسط، وبه لګو مونږ تلې د انصاف. آیا یوه تله به لګي او که ډېرې تلې به لګي؟ الله وی وبه لګو مونږ تلې د انصاف. نو بعضې علما وایي چې تلې به ډېرې، د هر عمل به جدا جدا تلې. لکه نن دنیا کې د سرو تله جدا ده او د اوسپنې د تول تله جدا ده. سره په یوه تله تلل شي، اوسپنه په بله تله تلل شي. او اکثر علما وایي نه، تله به یوه وي. خو الله ولې وایي چې مونږ به تلې ولګو؟ وایي دا ځکه چې دا به یوه تله وي، خو دا ډیره غټه ده، د ډیرو تلو برابر به وي. نو ځکه الله وی وندوع الموازین القسط لیوم القیامه. تله به یوی خو ډیره غټه تله به. کتابونو لیکلی دي وی یو چابړي کې به دومره غټ چابړی لکه د ځمکې او د اسمان ترمنځ، دومره غټ چابړی به. هغې تلې ته به مخامخ کیږو، هغې تلې ته به پیشي کیږي، هغې تلې کې به هر څه تلل شي. صحابي راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي د الله حبیبه زما غلام دی، کله ناکله هغه زما نافرماني وکړي، نو زه ورته وقارېږم، ګزار پې وکړم. د دې به مانه الله تپوس کوي. هغه ګناه وکړي نو زه قار وکړم، نو د دې به الله تپوس کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابي ته وی دا به دواړه الله په تله کې وتلي. هغې غلام چې ستا نافرماني کړې هغه به هم الله وتلي، او تا چې ورته کم قار دړ کړی دی دا به هم الله وتلي. نو که هغه ګناه کمه کړې وه او تا پې قار دړ ډېر کړی و، نو تا له به د هغه نه بدله اخیسته شي، ستا نه به بدله اخیسته شي او غلام ته به ورکېږي. او که نه هغه ګناه ډېره کړې وه او تا قار دړ کم کړی و، نو د هغه نه به تا له بدله اخیسته شي. دا به ټول الله تلي. نوکر دې ګناه وکړي، شاګرد دې ګناه وکړي، بچې دې ګناه وکړي، بیبي دې ګناه وکړي، سزا ورکوي، خو د هغې موافق سزا ورکوه. هسې ده چې سزا ډېره ورکړي او بیا په تله کې دواړه وتلل شي. وندوع الموازین القسط لیوم القیامه.
دی ټولو عملونو ته به الله تله لګولي ښه دا به الله تلي دنیا کې ژوند تېروه خو دغې تلې ته سوچ کوه چې دا به الله تلي ښه بیبي نه کله ناکله په سالن کې مالګه سیوا شي دا ګناه وشي او دی دومره سزا ورکي چې لاس ورله مات کړي نو دا به م الله تلي او دا به م الله تلي ګناه سوه په سالن کې تی مالګه سیوا شي و سزا سوه لاس یې وله مات کړی والله اکبر وَنَضْوَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ الله وی تله د انصاف په لګوم او دا طول به کوم دا طول به زه کوم چې د ګناه نه سیوا چا سزا ورکړي د دې تپوس په الله کوي ټیک ته چې بیبي وخلی شي د والو اجازت شریعت ورکړی دی خو په څه امورو یې ورکړی دی او د والو حد هم ښودلی دی بیبي دا هغه مونځ نه کوي ته سزا ورکولی شي ځکه ولې مونځ نه کوي د کوره بې اجازته وځي سزا ورکولی شي ولې بې اجازته وځي د کوره او ته ورته وایي ما ته د شریعت مطابق ځان ښایسته که او هغه ځان تا ته نه ډولی کوي سزا ورکولی شي نو سزا ورکولی شي خو هغه سزا چې هغه ګورې د شریعت موافقي ښه ځای تور نشي چرته سزا چې ورکوي وینه ونه ټکېږي اډوکې کریک نشي اډوکې مات نشي کو سزا دې حد ته ورسوله چې اډوکې کریک شو مات شو وینه وټکېدله په سزا کې دې تجاوز کو ندع الموازین القسط لیوم القیامه الله وی د انصاف طلب لګوم او دا تپوس پستا نه کوم دا تپوس په الله وی ستا نه کوم تله د میزان تله د انصاف په لګوم د قیامت پورس دا ټول بتلل شي دا ټول بتلل شي ډیر په احتیاط باندې ژوند تیرو ورې ښه ګناه څومره او سزا مونږ څومره ورکو لاس وله مات کو خپه وله ماته کو او ګناه مخې ته څه ګناه په نظر نه راځي چې څه ګناه ده نو که د والو اجازت شریعت ورکړی دی خو د حد مطابق یو حق د بیبي دا دی چې دا به په مخ نه وخي دا به په مخ نه وخي ښه دا د بیبي حق دی چې بیبي به په مخ نه وخي او دا ظالم چې وي نو سترګې وله تکه توره کړي د مخ ګونۍ وله بدله کړي ونضع الموازین القسط لیوم القیامه وخا خو یوه تله د انصاف په الله لګي او دا طول به کېږي وی به چې حق دا مې درته در رسولي ویلي مې درته چې د بیبي حق دا دی چې دا به په مخ نه وخي او تا وله د مخ ګونه ورانه کړې ده د دې تپوس په الله کوي ښه وَنَضْوَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ داسې یوه تله الله لګولې ده تله الله لګولې ده نو هر کار چې کوو دا سوچ کوو چې زه به یو ورځ تلې ته مخامخ کېږم زما دا سزا به الله تلي ښه شاګرد راګیر کو سل کونډۍ پې واړوو ګوډې پې ماتې کو ته به وایې چې چېرته ګوډې م پې ماتې کړي او لګیا یو پې د دې تپوس په الله کوي ښه وَنَضْوَعُ الْمَوَازِینَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِیَامَةِ تا سزا ولې ډېره ورکړې وه ګناه دومره نه وه او تا سزا ډېره ورکړې د دې تپوس په الله کوي دا د انصاف طلب الله لګي دا تپوس په الله کوي د دې تپوس په الله کوي دا تله د انصاف په الله لګي نو هر کار چې کو لږ محتاط اوسیږو او بیا د بیبیانو متعلق نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې اخیری عمر شو روتو کېناستو اخیری عمر دی صحابه را جمع کړل وی ای صحابه زه تاسو ته د بیبیانو په باره کې د خیر وصیت کوم چې دې سره ښکلی ژوند تېروئ دې سره ښکلی ژوند تېروئ د دې سره ښکلی ژوند تېروئ دی بیبیانو ډیره قربانی کړي د پردي کوره راغلي او تا کره اوسیږي د جینۍ چې واده شي دا د سیله مرغۍ جدا شي ښه دا د سیل نه یوه مرغۍ را جدا شوې ده او تا کره راغلې ده او ته داسې سزا ورکوې الله به یو ورځ تله ولګوي او په دغې تله کې به ونښلې ګورئ په دغې تله کې به ونښلې ډیره درنه تله ده ډیره غټه تله ده دا دعا کوي الله زمونږ د نیکو تلې درنې کې خدایه د نیکو چابړې مې درون کې خدایه د نیکو چابړې مې کوشش کوئ زناورو سره بد مه کوئ
زناور دی بیزه زیوالی د دی بم الله تپوس کی. حدیث مبارک کې راځي یو زنانه په لاره باندې روانه و، یو سپی و. دا سپی په زناورو کې ښه خبیث زناور دی که نه دی؟ ښه خبیث زناور دی. حدیث مبارک کې راځي چې څوک په کور کې سپی ساتي او دا د فصل د چوکیدارۍ د پاره نه لکه د ضرورت د پاره نه، یا خو به بعضې سړی د فصل چوکیداری کوي یا پې د مال چوکیداری کوي، د دې د پاره نه او کور کې سپی ساتي، د عمل نه هر ورځ یو قیرات کمیږي. هر ورځ همه شوقیه ساتلی اسې لبی را لبی خوراک وسرم یو ځای کوه. څوک چې سپی ساتي په کور کې او د مال د حفاظت تپاره نه، د فصل د حفاظت تپاره، د چوکیدارۍ د پاره نه، او د بی ضرورت نه سپی ساتي، حدیث مبارک کې راځي هر ورځ به د عمل نه یو قیرات کمی کېږي. نو عملونه هم ډېر دي چې هر ورځ چې څوک سپی په کور کې ساتي هر ورځ د عمل نه یو قیرات کمی کېږي، یو قیرات کمیږي. لا تدخل الملائکة بیتا فیه کلب، ملائک هغې کور ته نه داخلیږي چې د رحمت چې په هغې کور کې تصویر وي، د زیروح شي تصویري او یا پکې سپی، د رحمت ملائک ورته نه داخلیږي. نو سپی په زناورو کې یو خبیث زناور دی چې کله لوښې جوټه کې نو موږ وایو 2-3 پیرې په خاوره وینځه او بیا یې په اوبو وینځه، ځکه نجس دی. و حدیث مبارک کې راځي یوه زنانه په لاره باندې روانه وه، د کویي په غاړه یې وکتل یو سپی دی تږی شوی دی او داسې ژبه یې رایستلې ده، د دې کویي غاړو ته لونوالی یې خټه یي، هغه خټه داسې په دې خوله باندې په دې ژبه پرې راکاږي د تندې د لاسه، داسې تږی دی په هغې خټه باندې خوله لګي. هغې زنانه خپله پڼه راواغستله، د سر نه یې لوپټه لر کړله، پڼه یې پکې وتړله او د کویي نه یې اوبه سپي له راوخېجولې او هغې سپي هغه اوبه وڅکلې، د هغې په وجه رب العالمین هغه ښځه جنت ته ووستله. او که نه خیر الناس من ینفع الناس، کوشش کوه زناورو ته به هم بې ځایه ځای سزا نه ورکوئ. بې زبانه زناور چې ساتلي وي خو دوی له خوراک په ټیم نه ورکوي، د دې به هم الله تپوس کوي. زناور به نښې نه ګرځوئ، مونږ مرغۍ نښه وګرځو بیا پې ځان د شیش صحیح کوو، نه دا به نښه نه ګرځوئ، دا به نښه نه ګرځوئ، نه 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 نه. ونضع الموازین القسط لیوم القیامه، الله وی مونږ تله د انصاف لګولې ده، ټول هر څه به درله الله تلیخه، دا هر څه به تلل شي. ډېر په احتیاط ژوند تېرو، هر عمل کوو نو لومبې دا سوچ کوو چې یوه تله را روانه ده، په هغې به مې الله عمل تلي، خدایه څه به کېږي؟ ما خو پلانکي کس ګناه کمه کړې وه او ما سزا ډېره ورکړې وه، ما چې پلانکي فقیر ته کنزل کړي وو، ما چې په نوکر ته کنزل کړي وو، ما چې نوکر له ښځه او مور یاد کړي وو، د دې به هم مانه الله تپوس کوي چې دغې تلې ته مخامخ شي، هر څه به ښکاره شي او داسې یو په یو به ورشي، هېڅوک به د سره نه وي. خوله به دې مهر ولګي، اليوم نختم على افواههم وتکلمنا ایدیهم، لاسونه او خپې به خبرې شروع کړي، ګواهان به هم نه چې بوځي چې په دروغه درله ګواهي وکړي، نه بس دغې تلې ته به مخامخ کېږي، دغه تله به مخامخ کېږي. الله دې زمونږ دغه د نیکو تله دې الله درنه کړي، خدای دې مونږ په هغه طول کې پاس کړي. ګورئ د دنیا نقصان ته مه خفه کېږئ، نن به نقصانو کې اسکال نیم پس په ګټه وکړي او هغه تاوان چې دې وکړو نو هغه به همیشه تاواني، هغه به بیا همیشه تاواني، هغه به همیشه تاواني، پس به بیا ګټه نه وي، ګټه به بیا نه وي، بیا به تاواني. نبی علیہ السلام صحابه کرامو تو فرمایل وی کلمتان حبیبتان الی الرحمن، وی یو دوه کلمې دي الله ته ډېرې خوښې دي او په ژبه ډېرې سپکې دي، او ثقیلتان فی المیزان، په تله کې به ډېرې درنې دي. وی تله به ډېره درنۍ، تله به ډېره درنۍ. صحابو ته وفرمیل وی سبحان الله
وبحمده سبحان الله العظیم. وی ثقیلتان فی المیزان. دا د نبی علیہ السلام د خولې الفاظ دي. خفیفتان علی اللسان خو ثقیلتان فی المیزان. وی په ژبه ډېرې اسانې دي، سړی زر وی سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم، خو وی ثقیلتان فی المیزان. په تله کې به ډېر وزني، په ژبه اسانې دي خو په تله کې به ډېر درني خیږي. علما وایي څوک چې د ورځې 100 پیرې دا وایي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم، الله به یې هغه تله درنه کړي. دا به تله درنوي، دا په تله کې ډېرې وزنداري دي، ډېر طول به ثقیلتان فی المیزان. چې تلې ته یې مخامخ کړي نو بیا ډېرې درنې دي، په ژبه ډېرې سپکې دي خو په تله کې به ډېرې درنې. وی دا چې څوک وایي د ده به الله د نیکو تله درنې انشاءالله. د نیکو تله به د دې سړي درنېږي چې څوک دا ډېرې ډېرې وایي. تله د نیکو به درنې. قیامت ځان ته یاد ساتو، قیامت ځان ته یاد ساتو. مسلمان ته نفع ورکو، مسلمان ته دوکه نه ورکو. د ناکامۍ وجه چې د هر سړی په دوکه کې پروت دی. تاسو دې بازار ته وځئ وګورئ، ادنا چې دا ګاډو والا سبزیانې چې خرڅوي، تاسې دې له ورشئ، غټ ټماټر به یې د پاسه کړي او لاندې به یې واړه ټماټر ایښي په 200 روپۍ کیلو. چې ګاک وله راشي وي دا خو ډېر ښکلي ټماټر مې وموندل، وایي رایې کماله. دی ورته د لاندې نه تل اړمه کړي نو د لاندې کچ کچ پراته او هغه ورته ورکړي. نبی علیہ السلام فرمایي من غش فلیس منا. چا چې دوکه وکړله دا زمانه نه دی، دا زمانه نه دی. دا د کس دوکه کو هغه دا بار ولیدل او د ورله ورکړل دا دنده، دا زمانه نه دی. دی د خپل نسبت ماته نه کوي. نن د ادنا نه اعلی پورې هر سړی په دې دوکه کې دی. بل سړی به رسوي، بل سړی به رسوي، بس سړی به دوکه کې هغه چې بیا وایي دا خو هغه ټماټر نه دی ما چې کوم اغوست. نو ما ته وایي مولي صاحب دا زمانه خرڅېږي نه که نه. نو زه ورته هم زه یې درته طریقه ښیم که نه، دا غټ غټ جدا کېده او دا واړه واړه جدا کېده. ته په 200 کیلو خرڅوئ، دا غټ په 250 کیلو خرڅوه او دا واړه په 1.5 کیلو خرڅوه. نو که څوک دا علي او که دا علي، نو چې ته د غټو نه په 250 کیلو خرڅه کړې او په 1.5 د وړو نه خرڅه کړې، نو دواړه بیا برابر شو که نه شو. او د ایمان ګټه دې م وکړله، دغه سودا دې وکړله خو د ایمان دې پکې وبایلو. ایمان دوکه دې وکړله. نبی علیہ السلام وایي ما نه دی، ما نه دی. څومره دروغ خلک وي. نبی علیہ السلام وایي مومن نه زنا کېدی شي، ګناهونه ترې کېدی، خو دروغ مومن نشي وی. دروغ به مومن نه وي. چې مومن وي دی به دروغ نه وي، دی به دروغ نه وي. نن ورشئ د دروغو څه حال دی، د دوکو څه حال دی. ورشئ کم سړی خپل حق پوره ادا کوي، کم سړی حق پوره ادا کوي. هر سړی د بل حق پې راوړي او خپل حق پوره علي. وندع الموازین القسط لیوم القیامه. چې الله تعالی د انصاف ولګوي. نن سبا هم لیدلي دا مزدوران دا دیاړي مار چې سړي له کار کوي، چې نایک ورته ولاړي نو کار کوي، او چې د کور مالک ته پله شي وي سم لی پله لاړ 2.5 غنټې دی په لملاسي وي. په دې ټیم کې مالک نشته. وندع الموازین القسط لیوم القیامه. چې الله تعالی ولګوله چې ماښام د حق پوره اغستی او هغه له دې کار پوره نه و کړی، دا پیسې دې راوړي، دا به بچو له دې خوراک کوي، دا به دې کور په بیبي خورئ، دا به دې په بچو خورئ، دا حلالې پیسې د واغستلې. حق خپل پوره واغستو، هغه ته حق کم ورکړه. ته د دې وعید نه خبرې. ویل للمطففین. ویل په جهنم کې یوه کنده ده. الله وی دا هغې کسانو لره ده چې څوک کمې کوي. نو کمې یوازې په ناپ تول کې نه دی ښه، چې ناپ پیسې پورالي او سیس کم ورکوي. یوازې د ناپ تول نه، د دې معنی وګورئ. مفسرین وایي چې ته ترېنه حق پوره والي او هغه له حق کم ورکوي. ویل للمطففین. دغې خلقو له الله یوه کنده تیاره کړې چې نوم یې ویل دی. ویل دا په هر سړي ده ښه، دا نه ته سرکاري نوکرې، ستا ډیوټي ده، ته تنخوا پوره الې که نه،
په ډیوټۍ کې چې ته 3 میلمانه اټین کې 1 غنټه د میلمنو سره ناستې بار مرضي پرغړېږي په مرضي درد دی په ګېډه درد دی هغه بار ټوپونه وخي او دند ډاکټر له میلمه راغلی دی ځان له د میلمه سره ناست دی ویل للمطففین دی چې تنخوا والی پوره والی که نه د چې یو ورځ 2 غنټې میلمنو له ورکړې وي هغه د میلمنو سره ایستلی وي او حق یې پوره واغستو او دلته حق کم ورکو ویل للمطففین دا د هر هغې کس دپاره دی کاش مونږ وایو چې دې ټولو خلکو دا قرآن زده کړی بیا یې ډیوټي کولی بیا یې نوکري کولی د سکول استاز به ښه به پکې خیرات له لاړ شي خیرات به پکې وخوري بیا به راشي نو چې دی پکې دا خیرات وخوري او راشي نو ده پکې 2 غنټې واړولې که نه او تنخوا یې پوره واغسته که نه دا 2 غنټې چې د ډیوټي نه ده کړې د دې به څه جواب الله له ورکوي ښه دا په هر چا لګي دا یوازې د استاز او د ډاکټر خبره نه ده دا د ګیلکار خبره هم ده ګیلکاري کوي او ګنټه پکې سملی وی مالک نشته دی دیاړیمار پکې ګنټه سملی وی مالک نشته زمیدار پکې ګنټه سملی وی مالک نشته ویل للمطففین ونضع الموازین القسط لیوم القیامه الله به تله د انصاف لګولی دا ټول ارسه به په ډاګه کېږي ښه دا ټول ارسه به په ډاګه کېږي د دې به را سره حساب کېږي ځان له آخرت له تیارې کو مرګ خو دی که نه یو ځل خو دی که نه کال نه دی 2 نه دی 10 کاله ژوندې پاتې شوې مرې خو به مرې که نه 20 کاله ژوندې پاتې شوې مرې خو به مرې که نه یو ځل خو اخر خو مرګ دی که نه پیشي راته پرته ده که نه د الله په دربار ته به ورځو که نه حاضري به کوو که به نه کوو څه جواب بلته ورکو ځان له د آخرت دپاره تیارې وکړو احادیثو مبارکو کې راځي وي یو کس ډېر ګناهګار وي چې د وفات ټیم یې راغی خپل زامن یې راجمع کړل وی چې کله زه مړ شم ما به وسېځئ او چې ایره شم هغه ایرې به مې داسې هوا ته والوزوئ چې داسې خورې ورې مې لاړې شي ما مه خښوئ که داسې روغ م خښ کړم زه ډېر یریږم چې ما له به الله ډېر عذاب راکوي ډېر ګناهګار یم دا ایرې مې داسې خورې والوزوئ خورې ورې هوا ته یې راله والوزوئ چې هوا یې ووسي که داسې روغ م کېښودمه ما له به الله ډېر عذاب راکوي زامنو یقه شان وکړه چې وفات شو ویسېزو ایرې ورله داسې وچانګلې رب العالمین خو قادر مطلق دی حکم یې وکړو راجمع شئ چې ټولو ذراتو ته حکم وکړو راجمع شوې سړی ترېنه جوړ شو رب ځان ته مخامخ کوي ولې دې دا کار کو دا کار دې ولې کو رب ورته وی دا کار دې ولې کو وی ربه ستا نه ډېر یېرېدلم ډېر ګناهګار وم ستا نه ډېر یېرېدلم رب العالمین ورته ما معاف کړی بس چې ما نه یېرېدلې ما معاف کړی رب العالمین وایي ما ځان سره یو فیصله لیکلې ده زما امتیانو زما رب العالمین وایي زما بندیانو ما ځان سره یو رقه لیکلې ده ما لیکلي دي ځان سره د عرش خوا کې چې زما رحمت په زما په غضب غالبي ښه نو امیده کېږئ مو رحمت ما مې په غضب غالبي بس ما طرف ته راځئ زه بخمه ګناهونه م بخمه زه معاف کومه چې نن را سره ژوند دی نو ګورئ موقع په لاس شته نن که مونږ توبه وباسو الله یې قبلوي نن که مونږ وایو خدای منځونه رانه تیر شوي دی به راوګرځوم الله نور مې معاف کړي خدایه دا ګناه مې کړې بیا به دې ګناه له لاس نه وړم ربه معاف مې کړي نو که نن توبه وباسو نو الله معاف کوي او که نه وفات شو بیا به د توبې دروازه بند دی که نن ده که سبا ده یو ورځ به د الله دربار ته ځو رب العالمین دې مونږ ټولو له د عمل کولو توفیق راکړي او عطا الله دپاره دعا وکړئ چې الله یې مغفرت کامله نصیب کړي الله دې مغفرت کامله نصیب کړي الله دې د رشته دارانو صبر جمیل نصیب کړي الله دې د هغې مغفرت کامله نصیب کړي ربه څه کمی کوتاهۍ تې شوي الله معاف کړي خدایه رشته دارانو له صبر جمیل ورکړي خدایه صبر نصیب کړي ربه زمونږ د ټولو اخره خاتمه په ایمان کې ربه مونږ ټولو له د اخرت ګټه راکړي ربه د اخرت سودا راکړي ربه
د آخرت تلې د نیکوم درنې کې ربه د عذاب قبر نه محفوظ کې ربه ربه ستا مخې ته به ودرېږو ربه هغه ودرېدل راته آسان کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد